قدرمندو کتونکو صابر جان یم. قدرمندو کتونکو په کابل کې چې کومه زلزله راغلې وه د هغې نه یو ورځ مخکې دې بابا په تهجدو ټایم کې څه لیدلي او یو مشر له خوا له راغلی و هغه ورته څه ویلي تاسو یې هم وګورئ نورو ملګرو سره دا ویډیو هم شریک کړئ. مننه. زما ورونه چې حضرت چې توکل سره منافق وي تهجد مونږ مې کوو او چې پام مې وکړي دهشتي سړی راغی خو زمونږ په شان رنګ کې نه و. ما ورته وویل ملکه کار څه خو داسې زمونږ په رقم نه ما ته ویل تاسو زما د امت نه یاستئ تاسو زما د امت نه یاستئ بس زه چې په ځان پوه شوم زما خولې کې دغه نه وه دواړه مې دې ګرد ویل ما یوه صدقه وکړئ ګوره معامله خوښه صدقه مې رانیولې وه جلکه راماندې راغله او دا چې سړی چې راغی ده کې یو خپل تاثیر و ما ته ویل تاسو دا خلک زما د امت نه دي دا خبره زه دروغ ته نه کوم او الله ته ورتګ دی که نه زه په دې پوه شوم چې موږ باندې عذاب راځي او د دې زمونږ په شان رنګ کې یو داسې یو تاثیرات پکې چې د سترګو یې داسې خپاره کړل او ښایسته ږیره ښایسته وجود ښایسته جامه دا شپې داسې خواته راغی او ما مونځ کول د تهجد او دغه ټایم کې بس څه بجې زما مخې ته راغی تهجد ټایم او داسې دا خبره ما ته وکړه ما دې کلي ته وویل ما عذاب راځي د الله خاطر وکړئ مال مونږ واخیسته په 2000 او زما 15 جوړه راواخلې نو د موږ د بارانه په علاج کې